إن الحياة قليلة اللذات. دا یو نظم دی سرلیک دی کون. شاعر رحمت الله رحمتی. نشرون کے ادارہ تعلیم الاسلام رادیو. یو سړی ته داسې فکر ور پیدا سو چې میرمن خو مې کڼه ده، وارخطا سو ولې هر وخت چې غریب ورته ګډېږي د هغې لخوا جواب نه پر بیلیږي. دا چې هر کم خبر ورته یوه ده نو یقین سو چې ښځه مې کڼه ده. بس سبا سهار بازار ته را روان سو، یو ډاکټر یې کوي پیدا ورته ګویان سو. ویل ما ته د غوږونو دوا راکړه، د مېرمنې مې غوږونه چې دردناکه بیخي نه اوري خبرې په غوږونو. دا مشکل صاحب بولم له دردونو چې زه هر ګړی صاحب ورته ګډېږم، دا جواب نه راته وایي خو زه کلیږم. نو ډاکټر ورته ویل چې ښاغلې زه به داسې دوا درکم نازولې چې همیش له دې مشکله سې بېغمه، خو یو ځل دې بېرته کور لېږمه. که چې سم د معلومات راوړي و ماته، بیا به زه هم دوا درکم و تا ته. راته غوږ ته په خبره مې ځان پوه که، سم درک معلوم د ښځې د غوږو که. له مېرمنې به 100 متره ځان ګوښه کړې، په ښه لوړ اواز به بیا ورته ناره کړې. که چې ښځې دا نارې وانه اورېدلې نو به 1 متر ورمخته سې ښاغلې، بیا به هغه رغم غږ وکړې په زوره. که یې دا اواز هم وانه اورېدی وروره نو به 1 متر مخته ورتېرېږې تر هغو چې په خبرو یې پوهېږې. چې پر هر څومره واټن یې واورېدله بس به ما ته ځان راورسوې خپله، نو به درکمه دوا ښه زوروره، له مشکله به دې خلاص کم بختوره. ومعاذ والبراء طلقوا الدنيا وعاشوا في نواحيها مشاعل، ملأوا الأرض سلاما وعلوما وفضائل. الدنيا وعاشوا سړی راغی چې وکور ته سو دننه، ښه له لیرې غږ وکړي پر مېرمنه. ویل څه شي پخوې په ساخته یې چې وسرو لمبو ته ناسته په غرمه یې. خو جواب یې هېڅ وانه اورېد، ورنږدې سو ویل نه اوري یقین یې بس پر جي سو. بیا هغسې یې ورغږ کړه کوروالا ته، خو بیا هم جواب رانغلي د ده خوا ته. یو ګام مخته ورځي کوي غږونه، ورته نه راځي له ها خوا جوابونه. اخر څنګ ته ورنږدې سو د مېرمنې، ویل څه شي چې پخ کړي قدرمنې، ما 4 وارې در راکړه لاغلي، خو تا ما ته جواب رانه کړي چې ولې بل غوږونه دې له سوات خوږېږي چې خبرې مې پر تا هېڅ نه بیلیږي. نو مېرمن خاوند ته وویله داسې چې غوږونه وي کاڼه باید دوا سي، چې به تا هر وارې غږ وکړي و ما ته، ما به هم داسې جواب درکړي و تا ته چې ښوروا مې د چرګوړي د پخ کړې، خو ته خپله په غوږو کونې زویمړې. سړی پوه شو چې زه نه اورم پخپله، ما ناکي دې ته دوا طلبوله. څوک چې خپله د چا نه اوري غږونه، ها به خود بولي کاڼه د بل غوږونه. چې و بل ته ګوته نیسي ځان یې هېر وي، داسې خلک په بې واکه کور کې ډېر وي چې کاڼه په هر ملت کې واکداران وي. هلته ژوند به د بې واکو په تاوان. البغي عنا قولنا كنا وكنا ليس يجدي الثبات